سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي که چیرې په کومې ادارې کې فساد وشي نو ښایي د یوې اندازې پیسو د له لاسه تللو لامل شي، خو په پوهنې وزارت کې فساد د نسلونو د له منځه تلو لامل کیږي. ښاغلي غني نن سهار د ښوونکو په ټولیزه ازموینه کې زیاته کړه واسطه د افغان ولس ترمنځ د مساواتو د نشتون په معنا ده، خو آزاده سیالي د ټولو ترمنځ د مساواتو د تطبیق په معنا ده. د نوموړي په باور دغه ښوونکي به هغه نسلونه وروزي چې د افغانستان په راتلونکي کې به بنسټیز بدلونونه راولي. 16 سرحدي پولیس په تخار کې ووژل شول او 2 نورې ټپیان دي. د تخار د والي ویاند وایي دغه کسانو ته تېره شپه د چاب ولسوالۍ په نواباد سیمه کې د طالبانو په برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. ویل کېږي اوس هم 6 سرحدي پولیس لا درکه دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې 7 طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په دې نښته کې چې تېره شپه په مملې باغ سیمه کې ترسره شوې یوه دولتي سرتیري هم خپل ژوند له لاس ورکړی او یو بل یې ټپي دی. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا د همګړی په یاده ساحه کې وضعیت ارامه دی. په غزني کې یو غل د پولیسو له لوري ونیول شو. د غزني د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي دا کس تېره ورځ کله چې غوښتل یو رکشا غلا کړي د پولیسو له لوري لاس په لاس نیول شوی دی. د نوموړي په وینا پولیس هڅې کوي څو د دغې کړۍ نور غړي هم ونیسي. د ایټالیې په فلورانس پوهنتون کې د بامیان ښار ماستر پلان جوړ او تېره ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې شو. د یاد پوهنتون استاد میریلا د بامیانو د هوایي ډګر او تورستي سیمو په ګډون یې د بامیانو ښار د شوې سروې او تازه پلان په اړه غونډې ته هم معلومات ورکړل. ولسمشر غني په دې ناسته کې چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه وویل هغه کورونه چې د بامیانو په تاریخي او ګرځندویه سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټول شي او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم اړینه وبلل شوه. ښاغلي غني همداراز په ډاګه کړه چې د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونه شي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. او په لوګر کې یو شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ولسمشر غني د سولې له طرحې او په هیواد کې د سولې په اړه له روانو خوځښتونو ملاتړ وکړ. په دې ناسته کې چې تېره ورځ د لوګر په مرکز کې ترسره شوه د حکومت او طالبانو ترمنځ د ستونزو د حل په موخه پر خبرو اترو ټینګار وشو. په دې وروستیو کې د سولې غوښتنې بېلابېل خوځښتونه پیل شوي خو لا هم مطلوبه پایله نه ده ترلاسه شوې. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.